د سری میاشتې په انګړ کې دغه راټولېدنه د یاد ریاست له لوري د مې 8 یعنې د رضاکارانو په نامه نومول شوې نړیواله ورځ چې د بشریت ژوندي ساتلو د کړاوونو راکمولو او خلکو ته د خدماتو رسولو فعالیتونه په لړ کې راځي ولمانځله. د یادې راټولېدنې په لړ کې ویناوالو په خپلو خبرو کې په رضاکارانه ډول له حکومت او ملت سره د مرستو کړلو ډاډ څرګند کړ او له خلکو یې هم وغوښتل چې په یاده برخه کې ټول خلک باید خپلې هڅې ونه سپموي. د خوست ولایت سری میاشتې رئیس نورالهدی شاکر د خبرو په پیل کې د افغانستان د سری میاشتې سرپرست وزیر مولوي مطیع الحق خالص پیغام ولوست او له هغې وروسته په خپلو خبرو کې په اسلام مبارک دین کې د خیر رسونکو کسانو په ارزښت خبرې وکړي او همدارنګه له خلکو وغوښتل چې د شریعت مطابق باید زندگی ټول تر سره کړو. الله جل جلاله په دغه قرآن عظیم شان کې موږ تاسو ته په دغه آیه کریمه مهرباني کوي چې الله تعالی جل جلاله د نیکو خلکو سره وي، د هغه کسانو سره یې چې هغه ښه کارونه کوي، ښه اخلاق کوي، ښه انسانیت کوي، ښه مدد کوي او د مسلمانانو لاسنیوي کوي. اسلام عبارت له دوه شیانو څخه ده، یو امر او یو نهی. په ځان باندې عملي کړو نو بس موږ داسې ووایو چې موږ تاسو دا ټول اسلام په ځان باندې عملي کړی. د یاد ریاست د حوادث عمومي مسؤل پیر محمد د رضاکارانو فعالیتونه د ستایلو وړ وبلل او ترڅنګ د رضاکارانو هغو ستونزو ته چې دوی یې لري د یاد ریاست له لوري تر خپل وسه د همکارۍ او حل ډاډ ورکړ. موږ له رضاکارانو څخه ډېر خوښ یو، زموږ سره وګه په وګه باندې کار کوي، حتی له موږ نه زیات کار هم کوي. د جسدونو په انتقال کې موږ سره مخکې ډېره ونډه اخیستله او په توزیعګانو کې، په سروېګانو کې او په هر وخت سره موږ ته خپل وخت باندې راپور راکوي. موږ له دوی څخه ډېره منندوی یو او ډېره مننه ترې کوو. بل لور بیا رضاکاران هم په یاده برخه کې د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ ولې ترڅنګ یې ستونزو ته د رسېدو غوښتنه یې هم وکړله. رضاکاران چې دي لومړنی هغه څوک دي چې پیښو ته لومړني هغه بشري مرستو کې لومړني دوی دي چې دوی ځي هغه د خلکو سره د مخاول هغه د پیښې کې هغه کوم څوک چې متضرره دي هغو سره دوی کومک کوي، همکاري کوي. دوی د سری میاشتې د محترم مرکز سره دا هیله ده، امید ده چې په دې برخه کې باید د رضاکارانو سره پوره همکاري وکړي. انشاءالله څومره چې موږ واس کوو، څومره چې هغه ډاډ موږ خلک ته ورکوو، څومره چې واس کوو دومره خلک سره کومک کوو. یاد دې وي چې سره میاشت 4 کاله د مخه په افغانستان کې په فعالیت پیل کړی چې تر دې دمه د بشر دوستانه همکاري تر سره کولو کې کار کړی او ترڅنګ بیا په خوست کې د یاد ریاست مسؤلینو زیاته کړه چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې تر 1000 کسانو دوی سره په رضاکارانه ډول کار کوي.